بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. زه یم د اسلامي ښوونه او روزنه ښوونکې هدا نور. ښه ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو په تیرو درسونو کې د روژه درس ویلی چې روژه څه رقم نیول کیږي او څویم بنا د اسلام دی او څومره مهمه موضوع په اسلام کې ده. همدغه رنګ زموږ نننۍ موضوع هم د روژې فضیلت دی چې روژه څومره غټ فضیلت لري او څومره مهمه موضوع ده په اسلام کې. او څویم بنا ده دریمه بنا ده. څویمه بنا ده دریمه بنا ده. ګرانو زده کوونکو، د رمضان میاشتې روژه نیول پر هر عاقل بالغ مسلمان باندې فرض ده. روژه نیول پر هر عاقل مسلمان بالغ باندې فرض ده. د فرضیت دلیل دا دی چې الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دی: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تاسو بیا هم د آیت واورئ او په صحیح یاد کئ. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. را بشو د دې آیت معنا ته چې ای مؤمنانو، پر تاسو روژه فرض کړی شوې ده لکه چې له تاسو نه په مخکینیو خلکو فرض وه، د دې لپاره چې پرهیزګاره شئ. د رمضان میاشتې دپاره یې ایلی دی چې موږ او تاسو په دې میاشت کې باید د هر عمل مکروه او ناروا عملونو نه ځان وژغورو. ښه ګرانو زده کوونکو، را به شو د رمضان د میاشتې فضیلتونو ته چې د رمضان یعنی د روژې میاشت څه فضایل لري. فضیلت اول دا دی: په روژې میاشت کې قرآن کریم نازل شوی دی. په رمضان میاشت کې قرآن کریم نازل شوی دی چې هغه زموږ ستاسو د ټول عمر رهبر رهنما دی. څرنګه چې الله تعالی فرمایلی دی: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. را بشو دویم فضیلت ته چې هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې هکله فرمایلی دی: د رمضان میاشت په راتلو سره د جنت دروازې کلاویږي او د دوزخ دروازې بندیږي. وګورئ ګرانو زده کوونکو، په دې میاشت کې څومره ښه فضیلت دی چې زموږ د نیکو اعمالو د وجې نه د فضیلت میاشت ده چې د جنت دروازې پکې کلاویږي او د دوزخ دروازه بندیږي. دا میاشت د صبر میاشت ده. ولې دې میاشت ته د صبر میاشت وایي؟ ځکه چې کله موږ تږي شو، موږ کولی شو زموږ په مخ کې اوبه ای، خو موږ یې نه څکو ځکه چې د الله حکم ته ګورو چې باید موږ اذان ته منتظره اوسو او د اذان په وخت کې بیا خپله تنده رفع کړو. همدغه رنګ په دې میاشت کې د صبر په نتیجه کې موږ ته څه میلاویږي؟ جنت میلاویږي. د صبر په نتیجه کې څوک چې د مشکلاتو په وخت کې صبر کوي، هغه کس ته د دې صبر په نتیجه کې جنت حاصلیږي. دا میاشت د برکت میاشت ده. دا میاشت ولې د برکت میاشت ده؟ الله تعالی هر هغه انسان چې توانایي ولري او که ونه لري، هغه ته ډېر ښه نعمتونه، رزق او ښه خوراکونه ورکوي. که تاسو پاملرنه کړې دې خبرې ته چې وګورئ موږ په روژه ماتې کې څو ډوله خوراکونه کوو، که عادي وخت ته راشو هم لرو دا خوراکونه، خو بیا هم دومره تنظیم او دومره تشریفات موږ نه کوو کله چې موږ روژه ماتې کې کوو. د روژه ماتې د مسلمان رزق پکې زیاتیږي. څه کیږي؟ د مسلمان رزق پکې زیاتیږي. لومړی لسیزه یې رحمت ده. لومړی لسیزه یعنی اولنۍ لس ورځې د دې میاشتې رحمت بلل کیږي او دویمې لس ورځې یې د بخښنې ورځې دي او درېیمې لس ورځې یې د دوزخ نه د خلاصېدو یعنی د اور نه، عتق من النار یعنی د دوزخ د اور نه د خلاصې ورځې دي. ګرانو زده کوونکو، روژه څومره وخت ده؟ پوره یوه میاشت یعنی 13 ورځې چې اولنۍ لس ورځې یې د رحمت دي، دویمې لس ورځې د مغفرت دي او درېیمې لس ورځې د دوزخ د اور نه د خلاصېدو ورځې دي.
په دې هیله چې تاسو به دا هم د روژې درسونه یاد کړي وي. روژه ولې د صبر میاشت ده؟ ولې روژې ته موږ د صبر میاشت وایو؟ ځکه روژه د صبر میاشت ده چې که چېرته موږ او تاسو باندې تکلیف راشي، مشکل راشي، نو موږ هغه په ډېر استقامت او صبر سره تحمل کوو. همدغه رنګ د روژې لومړۍ رسیزې ولې د رحمت دی؟ ځکه چې هغې کې خدای پاک ډېر رحم کړی دی په موږ او تاسو باندې. دا زموږ د صحت دپاره هم مفید ورځې دي. موږ او تاسو په ټول تیر شوي کال کې چې کوم ګناهونه کړي وي، الله تعالی نه بخشش غواړو، مغفرت ترې غواړو، توبه کوو او الله تعالی موږ ته زموږ ګناهونه معاف کوي. څرنګه چې موږ تاسو ویلې چې د رمضان په میاشت کې قرآن نازل شوی دی، همدغه رنګ موږ تاسو باید پوه شو چې د رمضان یعنی د روژې په میاشت کې لیلة القدر یعنی د قدر شپه هم ده چې هغه د الف یعنی د زرو شپو نه بهتره شپه ده چې موږ او تاسو په دې شپه کې عبادت وکړو او توبه وکړو. نو ګرانو زده کوونکو باید موږ د روژې د میاشتې په فرضیتونو او په فضیلتونو باندې پوه شو چې څه فضایل لري او په چا فرض ده. زمونږ راتلونکی درس به هم د روژې ډولونه یې، باید موږ او تاسو د روژې په مختلفو ډولونو باندې پوه شو او یاد یې کړو. را به شو کورنۍ دندې ته روژه پر چا فرض ده؟ روژه پر چا فرض ده؟ د روژې فرضیت دلایل ووایئ، پورتني آیات هم وژباړئ. کوم آیات؟ هغه آیات چې الله تعالی د روژې په اړه نازل کړی دی. د روژې د میاشتې فضیلتونه هم ووایئ. په دې هیله چې تاسو نننی درس هم په صحیح توګه یاد کړی وي. که بیا هم غواړئ زموږ نوې ویډیو او نوې درسونه لاسته راوړئ نو زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. زموږ د کتاب سافت هم په دې کې موجود دی، هغه هم تاسو کولی شئ چې په دې لینک ته لاړ شئ او لاسته یې راوړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، تر بیا مو ښه وخت. د الله په امان.